سپیشل پانچې ور سره ملاویږي چک کړئ باران هم وریږي باران رو رو پې ورېږه او د خیره سره دا د کمردین ګړی پل وګورئ دا د کمردین ګړی پل دی لاندې ورکوزیږو اوس لاندې ورځو د خیره سره جوړې برابرې وګورئ پپو کباب ها صحیح ده السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ جوړې ګرانو کتونکو نیو لاک ته ویلکم کوم د خیره نن دا 15 روزه ده د خیره سره 14 او ماشاءالله اوس نری باران وریږي د باران سلسله سٹارټ شو نیوز کې دا خبره کوي چې 27 نه سٹارټ کیږي به باران نو نن نه سٹارټ دی او 31 پورې به وي نو الله دې په خیر خیریت باندې اوري او بس اوس ګورو سپلین کو داسې بهر به وزو او به ګرځو څه اکټیویټي به جوړه کړو ولې چې اکټیویټي نه جوړو نو بیا ولاګ نه جوړیږي اوس باران وریږي لږ شانتي شارټس وګورئ او بیا تاسو سره مونږ نورې ویډیوز بیا تاسو سره انشاءالله تعالی نور شارټ مونږ شیر کوو انشاءالله خیر سره پلان سیټ شو زو کمردین ګړی پل ته هلته به نن ولاګ جوړو ټول ملګري ګورئ ښه باران وریږي ډېره زیاته مزه به کوي دا ولاګ د خیر سره بایک روباسم بس خپل سفر سٹارټ کوو وزو څه کې ها څنګه امرود دله روړم خازه روړم دله ها امرود خورئ سای راسه شو ها خازه چیزو A few minutes later कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं हाय हाय कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं न जाने कितनों का हौसला हूं मैं ماشاءالله دلته چې سفر کې کنه دیږي د سفر یو خپل مزه ده یو خپل سکون دی پکې څومره مزه کوي یار هر طرف ته ګوره گرینری ده هاي ماشاءالله ګوره که اوړي کې راشي د دیږي خپل مزه که جمی کې راشي د دیږي خپل مزه یوسف جان هلته په تمه ناست دی سیپان کې نو هغه به ځان سره اوچت کړو او بیا به د خیره ځو کمردین ګړی پل ته انشاءالله مونږ سیپان بازار ته ورسېږو دا سیپان بازار دی ښه وګورئ یوسف جان رالو یوسف جان رستو ولاړ دی او بس ځو ځان رسو کمردین ګړی پل ته ماشاءالله ډېر زبردست موسم دی او ډېر زیات ښکلی مونږ کوټ روډ باندې اخوا کوټ روډ دی هغه لاس ته چې کله خو دا نیر دی پوه شوې دا روډ لږ صفا دی په دې باندې مزل ښه کېږي ماشاءالله کمردین ګړی پل له ورسېږو دا ټایم مونږ بره روان یو بره خېږو او بس انشاءالله اوس به لطیف ټولو والا له ورورسو هغه به درته وښیو بیا به واپس راځو کمردین ګړی پل او بیا واپس کلي ته ځو باران چې وشي که نه دا پېښور ډېر ښکلی ښکاري ډېر زبردست موسم صفا وي دوړې نه وي نو بیا ولاګ هم ډېره زیاته مزه کوي ستاسو ورور حماد خان ورسېدو دا ټایم لطیف چولو له د خیره سره وګورئ رستو لطیف چولو له ورځو او درته ښایو اخوا ورسره پانچو والا یې پانچې هم وګورئ د خیره چولې رالو بیا ځو کمردین ګړی پل ته هغه هم درته ښایو باران وریږي زر ځان دا ولاګ هم را ختمو ټول ملګري ګورئ ورځو اول ځان له ټکټ رالو چې ټکټ راولو بیا هغې نه بعد به ورشو چولو له بغیر ټکټه چولې نه میلاویږي نیک السلام علیکم څنګه یې ښه حاجي صاحب صحتونه یې ښه دي ټکټ یې راله راکړه یار حساب ته څومره وړې ته څنګه یې لکه تاسو راکړه 50 چولې کم 50 کا چالان کا 100 نورم کا دینه بوالي دا والا نه کا 50 سلور دا 50 راغلی په ګڼ تعداد کې ګوره د سره چنا ملاويږي چولوي او کچالان وي کچاله دا چنا وګورئ یوسف ورکا ولا مونږه چولې راواغستې دلته کچالان ملاویږي دا وګورئ سپیشل کچالان دي هلته هم خرڅېږي دلته هم خرڅېږي لطیف چولو سره بالکل نږدې پانچو والا یې دا پانچو والا هم وګورئ پانچې دې الو بیا ځو بس دا وګورئ سپیشل پانچې ور سره ملاویږي چک کړئ حاجي صاحب ښه صحت دې ښه دی ریډي برابر یې پانچې واچوه ښه برابر یې ښه
ښه زبردست دی هاي هاي بس لږې پاتې دي ښه څومره یې ماما جي روړې وي دا مالا وړي دي 40 پنچیو ها سرونه شپږ سرونه او 40 پنچې ماشاءالله ماشاءالله 150 مې درکړي دي واچو هاي 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 واچو واچو زنده باد اوس قمردین غړې پل تاسو آل تلک شارټ سلو بس به واپس زو د خیره باران بالکل سٹارټ شو وګورئ باران سٹارټ شو سیټ لوندېږي نو قمردین غړې پل لزان رسو ماشاءالله دا مجید ته بسکټ خرڅي او ډیر زبردست بسکټ کی مونږ ته ځان لپاره راواخسته ډیر دلته واچو صحیح ده بس نجیب کی دا چرته کی جوړیږي دیر کارونه کې جوړه وي دې تاسو وای دا ته لاسبریم وو یو خطایم ورته لاسبری د دې اصل نوم لاسبری ده دا خپل جوړه دا خپل جوړه دا بسکټ دې خپل جوړه ډیر زبردست او ډیر ځان کلی دي دا څه جوړه وکړي دا والا ها موږ دا واخصه لګه دلته کیده جزاک الله السلام عین الله نامه دا الله یې کامیاب کړه امين ان شاء الله جزاک الله مهرباني لیم را واخصه د خیره او مخ کې روان یو دا ټیم وګورئ او اوس په زو قمردین غړې پول سیټ ته هلته به لږ شارټ سوال هلته به ولاګ جوړ کړو بیا به زو د خیره سره خپل خوږ کلي ماشوخېلو ته ان شاء الله ټریفک ماماجي ولاړ دی ګاډي ایثار کړی پته نه څه مسله ده دلته پې ورخیجو او دغه ځای درته بره نه د قمردین غړې پول چې کوم ویو ده هغه ټوله درته ښایو ان شاء الله ټول ملګري ګورئ ښه چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چینل هم چې نه سبسکرایب کړی کار هم نه کېږي ګوره دې ته وایي ولاګینګ ښه ملګري راته مایک نیولی دی او زه خبرې کوم باران هم ورېږي باران ورو پې ورېږه او د خیره سره ودرېږو دغه دا دی قمردین غړې پل وګورئ دا د قمردین غړې پل دی لاندې ورکوزېږو اوس لاندې ورځو د خیره سره لاندې ورځو دا دی د قمردین غړې پل او دا ټایم زه بره ولاړ یم لاندې به کوزېږم انشاءالله تعالی اوس لاندې ځو او تاسو ته ښایو انشاءالله قربان لاندې راغلم د خیره سره او دا د قمردین غړې بازار دی پوه شوې دا دلته ماماجي ټول سټالونه لګولي کیر خرڅېږي هر څه خرڅېږي ځو مخکې د خیره سره دغه لاس ته وګورئ ټول هر څه دلته وګورئ ماماجي ښه یې ټول هر څه خرڅېږي قمردین غړې دا بازار دی خلک ولاړ دي سوداګانې ځان له علي او ځي د خیره سره یعنې دلته فروټ چاټ خرڅېږي دا فروټ چاټ دی ماماجي ښه یې ټیک ټاک فروټ چاټ خرڅېږي دلته دې چولې خرڅېږي دا وګوره نیب ولاړ دی ښه اچار خرڅېږي دا وګورئ دلته دې خرڅوي کیلې خرڅېږي سټرابري دلته کې سټرابري خرڅېږي قمردین غړې پل سره ټولو نه مشهور سویټس والا دا یو دکان دی بیګاله ختم دی مسجد کې نو ځان سره به دې ځای نه لږ خواږه یوسو که څنګه یې ښایي ما ته لږ امرسې واچوه صحیح ده امرسې راته واچو ګورئ ښه دا دکان دی ډېر زبردست او ډېر ښکلی هغه دې ما ته امرسې اچوي امرسې خیر او ځو سپیشل کباب تیاریږي دلته کې قربان نیکه ښایي جوړې برابرې وګورئ سلام علیکم ستاره کباب سلام علیکم ها بابو کباب پپو کباب ها صحیح ده اوکې راځو مخکې د خیره سره بس دلته هم چولې خرڅېږي دا وګورئ دلته هم خرڅېږي دا پکوړې دي دا افسران پراته دي نه دا هم افسر دی دلته پکوړې خرڅېږي دا وګورئ ها واو ډېر ښایسته ډیزاین کړي دي ماشاء دا مربره دا مربره دغه بي ار ټي بس روان دی د خیره سره کوارټر باندې بي ار ټي بس هم چلی ضرور ها سلام علیکم سره د افسر هم راوستو پوه دا وګورئ نه کبان دي دلته کې افسران دي او دغه پکوړې دي ګلګلې دي او کړې لګولې دي نه د خیره سره دا یې پانچې خرڅېږي ماماجي ناست دی پانچې دي پانچو سره خوا کالیا خرڅېږي ماماجي ښه یې جوړ یې ریډي یې برابر یې ماشاءالله
الک لري پلیټ وسورې ماما جی ها ماشاءالله ماشاءالله بس ښه بازار نن ګرم دی ښه موسم ښه دی نو بازار هم ښه دی برابر ثانک یو جزاک الله بس مونږ واپس ځو ثانک یو خیر سره ځان لم امرود را واخسته دا سپیشل امرود قوات والا 1 hour later. شکر الحمدلله ټول ورځ ډیره ښکلې تېره شوه بارانونه ورېږي ورځ د روجې ډېرې ښې تېرېږي نو دا نور روجې به هم ډېرې اساني ماشاءالله ماشاءالله اوس هم باران ورېږي ښه بهر ټول ملګري د نیکسټ ولاګ انتظار کوئ د الله په امان